سلامونه ملګرو، هیله ده روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به وي راته. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ یو نوی ویډیو سره راغلم. دوستانو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د نوټ کوین د خرڅولو په باره کې معلومات درکړم چې څنګه موږ کولی شو خپل نوټ کوین له ټلګرام څخه ولیږو او دا خرڅ کړو. ملګرو موږ په تیره ویډیو کې د نوټ کوین سره د والټ وصلولو ویډیو تاسو ته جوړه کړه چې څنګه کولی شو خپل نوټ کوین سره خپل ټلګرام والټ وصل کړو او ټلګرام والټ جوړ کړو. په دې ویډیو کې راځو دې ته چې څنګه دا نوټ کوین واخلو، ویډرا کو خپل والټ ته او نغدو پیسو ته بدل کو. نو راځئ زه ویډیو ته وخت مو ډېر نه نیسم، راځو خپل ویډیو ته. ویډیو به زه را شروع کړم دوستانو. لومړی څنګه چې تاسو وینئ دوستانو ما سره 3 میلیونه او 1,52,000 نوټ کوین پاتې. ما 10 میلیونه دا اوس خپل والټ ته ولېږل. سمه ده، خپل والټ ته مې ولېږل، نفټي ته مې بدل کړل. د لیږلو لپاره به تاسو راشئ په دې ټریډ آپشن باندې به کلیک واخلئ ملګرو. البته دوستانو فعلا تاسو صرف طریقه یاده کړئ او خپل نوټ کوین والټ ته مه لېږئ، ځکه فعلا دغه ورځو کې کوم تخنیکي مشکل پیدا شوی نو چې تاسو له والټ ته نوټ کوین نه رسیږي او له دې ځای کمیږي، نو یو څه انتظار وکړئ، خو همدغه طریقه در سره یاده کړئ. را به شئ ټریډ آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته به ملګرو دغه لاندې آپشن د نوټ کوین ویچر، دغه آپشن به تاسو ته شین رنګ کړي. سمه ده، دا به په دغه ډول شین رنګ کې وي تاسو ته نوټ کوین ویچر لیکلی. په همدغې به تاسو ملګرو کلیک واخلئ او د خپل نوټ کوین به موږ 10 میلیون NFT ته بدل کړو. دلته به کنټینیو آپشن ووهئ دوستانو. بیا دې څخه وروسته که تاسو ویلټ نه وي وصل کړی، ویلټ وصلولو آپشن راځي، ویلټ به مو وصل کړئ. ځکه ما له مخکې وصل کړی نو اوس آپشن رانغی نو تاسو ته راځي. او څنګه چې وینئ دلته ستاسو نوټ کوین 10 میلیونه او 100 میلیونه صرف بدلیږي. له 10 میلیونو چې کم فعلا نه بدلیږي. او د دې آپشن په وهلو که تاسو سره مثلا 20 میلیونه یا 30 میلیونه کولی شئ 2 NFT یا 3 NFT ته بدل کړئ. مثلا زه راغلم دلته مې 2 کړل یا مې 3 کړل نو موږ ته بیا 2 NFT او 3 NFT راکوي. اوس ګورئ فعلا یو مې کوم. همدا شان دلته یو څه فیس هم غواړي، څنګه چې وینئ 0.06 ټون وایي د دې نوټ کوین د لیږلو لپاره والټ ته موږ فیس غواړو. نو دومره باید تاسو سره په والټ کې فیس هم موجود وي. چې کله دا در سره موجود و دوستانو نو بیا دا لاندې ګورئ، دا لاندې آپشن ده. ما ته خو فعلا فعال نه ده ځکه ما 10 میلیونه ولېږل او فعلا 3 میلیونه دي. نو 3 میلیونه زه والټ ته نشم لېږلی. سمه ده چې تاسو سره پولر 10 میلیونه او لاندې به راشئ، دغه ګورئ دا آپشن په همدې به کلیک کوئ. ډایرکټ ستاسو والټ ته 10 میلیونه نوټ کوین د NFT په شکل لیږل کېږي ملګرو. نو کله چې مو دا آپشنونه وهل بیا هم یو څو ساده مرحلې دي، نو تاسو ته بیا دلته وایي چې تاسو باید 2 ټون کوین په والټ کې ولرئ. بیا به تاسو د ماینټ په آپشن کلیک کوئ، مستقیم والټ ته مننه کوئ. ټون کیپر یا هم مای ټون والټ وي فرق نه کوي. داسې یو صفحه راځي دلته به دا سینډ آپشن باندې کلیک کوئ او دا تایید به یې کوئ او دومره ټون کوین ستاسو له والټه کمیږي او تاسو ته دا 10 میلیونه NFT ستاسو والټ ته راځي چې همدغه NFT به بیا موږ اخلو خرڅو. بیا ښه نو دا شیان چې مو وکړه دوستانو بیرته بیا نوټ کوین ته را داخل شئ. دلته ګورئ ستاسو دا ټرانزیکشن کنفرم کیږي یعنی تایید کیږي چې تاسو دا نوټ کوین NFT ته بدلیږي. بیرته همدا ماینټ آپشن ووهئ، نور پروسه هم دلته ختمیږي او زمونږ ټوکن NFT ته بدلیږي او NFT مو ډایرکټ والټ ته لیږل کیږي دوستانو. نو که زه راشم والټ ته دلته ګورئ دوستانو ما له مخکې 10 میلیونه خپل والټ ته لیږلي. راغلم خپل ټون کیپر والټ ته، انتظار کوو والټ راواز شي دوستانو. دا والټ واز شو، دا به خپل کوډ ورکم د والټ دغه ده. نو راغلم دوستانو خپل ټون کیپر والټ ته. دلته څنګه چې تاسو په دغه څنګ کې ورسره ګورئ، زه به تاسو ته نښه کړم. دلته وینئ 10 میلیونه نوټ کوین NFT ووچر ما لیږلي دي خپل د والټ ته، خپل ټون کیپر والټ ته. نو دا به اوس خرڅو. څنګه خرڅولو لپاره به په دې براوزر برخه کلیک کوو. البته ملګرو تاسو به د خرڅولو لپاره 1.1 ټون یعنې خپل والټ کې وي. بیا به راشئ په دې سرچ آپشن به کلیک کوئ دوستانو. دلته به ورته جي ولیکئ، صرف جي. پورته دغه سایټ راځي د ګیټ گیمز په نوم. په همدې به ورته کلیک واخلئ. دې سایټ کې دا نوټ کوین ووچر NFT خرڅېږي. په همدې کلیک اخلم دوستانو. دې چې مو کلیک واخیستلو بله صفحه موږ ته راځي د دې سایټ. په تمه کېږو سایټ راواز شي. دغه د دوستانو سایټ راواز شو. ښه سایټ چې راواز شي تاسو به لومړی خپل والټ د سایټ سره کنیکټ کوئ. همدغلته والټ کنیکټ آپشن یې دوستانو دا نښه چې مې کړې. ما خو کنیکټ کړی ځکه هغه آپشن نشته. نو تاسو به همدلته په والټ کنیکټ کلیک کوئ، والټ به مو کنیکټ کوئ لومړی دې سایټ سره. چې کله مو دوستانو خپل والټ کنیکټ کړو بیا به راشئ همدغه د کارتون په رقم نښه ده د ګلابي غوندې رنګ کې، په همدې به کلیک واخلئ او دلته ګورئ په همدې نښه. دلته بیا د اوپن پروفایل باندې تاسو کلیک واخلئ. اوپن پروفایل باندې به زه کلیک واخلم اوس بله صفحه موږ ته راوړي. دلته به اوس دوستانو دا ډول یو صفحه ده، لږ به لاندې راشو. دلته ګورئ موږ ته ښیي چې تاسو سره 10 میلیونه نوټ کوین موجود دي. وینئ ما ته ویل چې 10 میلیونه نوټ کوین ته لرئ. په همدغه باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. کلیک چې مو واخیسته لاندې داسې آپشنونه راځي. دلته به دوستانو تاسو په پوټون سیل باندې کلیک واخلئ. دا به خرڅولو ته وړاندې کړو د خپل نوټ کوین. نو دلته به دوستانو دوه آپشنه تاسو ته راوړي. نو تاسو به دا دوم آپشن ووهئ کوم چې دا د چکش غوندې نښه لري اکشن په نوم. په همدې باندې به کلیک واخلئ. دلته به موږ د خپل نوټ کوین د یو مزایدې
یا یو تړون په شکل دلته خرڅولو تګدو. مستقیم نوٹ کوین دوستانو یو اس ډي ټي ته نه بدلېږي، دلته به موږ مزایدې تګدو، یعنی بازار کې به یکدو د سیالۍ لپاره چې چا جګ قیمت ویلې ماغه به اخلي. خرڅولو لپاره دلته دوستانو انټر ماین بیټ، دلته به موږ ملګرو قیمت ورته لیکو چې موږ غواړو خپل دا نوٹ کوین په څه قیمت خرڅول د دې شروع شي. سمه ده، د شروع قیمت سمه ده څنګه چې مل دا یو مزایدې په شکل ده، یعنی چا چې جګ قیمت ورکړي ان اف ټي هغه اخلي. دلته به اوس په قیمت کې دوستانو فعلا خو نوٹ کوین قیمت ټون کوین قیمت هم جګ ده، دلته په ټون کوین باندې به موږ عادت لیکو، یو ټون $15 کېږي. نو دلته ملګرو زه ورته مثال په ډول 50 ټون لیکم، غواړم چې د دې کم قیمت 50 ټونه د ما د ان اف ټي. خو تاسو ملګرو کو خو کوي یو څه گزاره حال کېږي، ځکه ما خو ویډیو لپاره تاسو ته کېښود. دوم آپشن کې ډای لیکلی، دلته ملګرو وخت ده، د څومره وخت لپاره غواړئ چې تاسو د ان اف ټي په دغه سایټ کې پاتې وي د خرڅولو لپاره ایښي وي. دوستانو دلته چې تاسو څومره ډېر ټایم کېدی 15 ورځو والا انتخاب کوي، بیخي بهتره ده، ځکه څومره ډېر ټایم که پې تېر شي موږ نه جګ قیمتونه تاسو ته خلک درکوي. زه خپله یو یا 2 ورځې انتخابوم، ځکه دغه ویډیو زه نه غواړم ډېر اوږده شي او زه ډېره ورته حوصله هم نشم کوی. نو تاسو بهتره ده ډېر ټایم واخلئ. ټایم به کلیک کوئ، اپلای آپشن به ووهئ، ټایم به هم اپلای کړو ورته او لاندې به راشو دوستانو دا بل آپشن ته ماکس بیټ. دې معنا دا ملګرو چې تاسو دغه ان اف ټي اخرانه قیمت څو ده، یعنی تاسو غواړئ چې تاسو د ان اف ټي اخرا په څونه قیمت کې خرڅ شي، یعنی هغه نهایي قیمت هم شي. یو کس وایي د ان اف ټي اخرانه قیمت د څومره ده چې موږ نه درکړم او د 10 میلیونه دې واخلم. دلته به تاسو خپل هغه پورته یا لوړ قیمت ږدئ. زه مثلا بیرته شاته راشم دوستانو، دلته ورته ملګرو زه غواړم 100 ټونه کېدم. 100 ټونه فعلا $500 کېږي، یو څه ډېر هم دی، خو تاسو کوشش وکوئ 50 ټونه شاوخوا کېدئ. ښه 50 ټونه هم ډېرې پیسې کېږي. نو دا چې موږ ولیکو دوستانو مین سټپ آپشن ته راځو. مین سټپ آپشن دا آپشن څه معنا ورکوي؟ دا دوستانو مثال په ډول موږ دا نوٹ کوین خو کېښودو، موږ ویو چې د خرڅولو قیمت له 50 شروع او 100 لوړ قیمت. دلته اوس وایي مثلا که یو کس تاسو ته وایي چې په 50 باندې زه اخلم، بل کس هم غواړي چې دغه نوٹ کوین له تاسې واخلي، نو بل کس به څه ډول نرخ ږدي، یعنی 100% به د هغه کس له نرخه لوړ ږدي. دلته به یو فیصدي لیکئ. مثال په ډول زه 10 لیکم، دا زه کوشش کوئ 15 یا 10 ولیکئ. 15 یا 10 نه ډېره مه لیکئ، زه 10 ږدم، خو خیر تاسو 15 یا 10. او دلته ملګرو د موږ د ټون کوینونو بیلانس ښیي زموږ په ټون کیپر والټ کې. نو څنګه چې مل تاسو باید 1 یعنی 1.5 ټون کوین ولرئ. ما سره کم ده، زه یو څه بیرته لیږم هم دې ته. نو چې ټون کوین مو پوره او د لاندې آپشن باندې به کلیک کوئ. دلته اوس ګورئ دوستانو موږ ته خپل آپشن راغی، دلته تاسو سره ټون کوین کم دی، حد اقل 1.5 ټون کوین خپل والټ ته ولېږئ. بیا د فیس په ډول تاسو څخه ډېر کم کټ کوي، سمه ده، خو باید 1.5 تاسو سره وي، ټول فیس $1.5 راځي. نو دونه ټون کوینس مې ولېږل دوستانو خپل والټ ته. نو بیا به راشو دوستانو، بیا به موږ آپشن ووهئ. نو نوٹ کوین مو خرڅولو ته ایښودل کېږي، څنګه چې ما 10 میلیونه کېښودل خرڅولو لپاره په تصویر کې وینئ. دلته ګورئ ټایم مې ورته 3 ورځې انتخاب کړ او همدا شان وینئ ټایم مې 3 ورځو ته مې واړه او ټیټ قیمت مې ورته 40 ټونه انتخاب کړ، $161 کېږي. فعلا خو یو څه نرخ چې څه ډېر کېږي. او ماکس یا پورته قیمت مې $403 انتخاب کړ. او لاندې نور دوستانو دغه د بیټس آپشن څه ده، په دغه کې بیا تاسو ته ښیي چې څوک غواړي تاسو نوٹ کوین واخلي. دلته بیا خلک تاسو ته خپله قیمتونه ږدي، چې مثلا څوک وایي زه په دې قیمت اخلم، څوک وایي زه په بل قیمت. نو بیا دغه ځای نه خپل د نوٹ کوین د خرڅولو حالت کتلی شي. نو دوستانو دغه د همدې کار نور خاص څه نه لري، څومره ټایم چې مو ورکړی هغه ټایم چې تمام شي نو نور خپله نوٹ کوین هم خرڅېږي. او بیا به تاسو هم دا د بیډ آپشن باندې کلیک کوئ، دلته به یو څو کنفرم ورکړئ او تاسو ته پیسې ډایرکټ ستاسو والټ ته د نوٹ کوین د ټون کیپر والټ ته راځي. نو کولی شئ بیا بایننس ته یا نورو ته ولېږئ. نو دغه دوستانو زموږ ویډیو ویلی دی، خوښې وړ مو